در ولسوالی خاکجبار نسبت به گذشته خدمات صحی بهتر به مردم ارائه می شود. مسئولان این ولسوالی می گویند که مانند سایر مناطق کشور در ولسوالی خاکجبار نیز فضای اعتماد میان ادارات دولتی و مردم بیشتر تقویت شده و خدمت‌های گوناگون و گونه بهتر برای مردم ارائه می گردد. دغه نظام حکومت له ولسه جوړ ده نو ولس حکومت ډېر سره هماهنګ او یو د بل جزء او برخه ګرځېدلي دي. اوس چې امنیت ښه سوی نو خلک د شپې او د ورځې په خپل کار کې مصروف دي او نه په باغ کې مشکل ده نه په دیکاني کې مشکل شته. هغه د دوی امن په جای ده نو همدغه برکته په خاکجبار کې ډېرې ځمکې او باغونه چې شار سوي او خاره سوي اوس آباد سوي. شفاخانه مرکزی ولسوالی خاکجبار خدمات متنوع صحی را به باشندگان ارائه می کند و هر روز تا 250 تن بیمار برای تداوی به آنجا مراجعه می کنند. همچنان سهولت‌های لازم برای تداوی بیماران زن نیز در این شفاخانه موجود است. دلته چې دی موږ عاجله خونه لرو، عاجل مریضانو لپاره موږ هغه ځایونه جوړ کړي دي. نور سراپا مریضان راځي د ورځې تقریبا 2-2.5 نفره موږ پی ډي لرو دلته میل او فیمیل او ولادي سلیر ساته هغه لرو موږ خدمات وړاندې کوو دلته. الحمدلله خاکجبار ولسوالۍ کې روغتیایي خدمتونه په ښه شکل روان دي. دا اوس موږ او تاسو په دغه کلینیک کې حضور لرو، رسمیت ختم دي او نوکریوال دغه د تاسو ولیدل موجود دي او نور خدمتونه انشاءالله ښه دي. قابل یادآوری است که با توجه به پیشرفت‌های اخیر در کشور، کارهای عمران و بازسازی در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. باشندگان ولسوالی خاکجبار خواهان آنند که در منطقه‌شان پروژه‌های زیربنایی بیشتر نیز تطبیق گردد.